د افغانستان پکتیا کې سلګونه کلیوال د هغو کسانو د جنازې لپاره راټول شوي وو چې د شپې د پاکستاني پوځ برید کې وژل شوي وو. پاکستان وړمه شپه پر پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو د شپې بریدونه وکړل. د قربانیانو د یوې کورنۍ غړی وایي د کورنۍ 3 غړي یې برید کې وژل شوي دي. په دې کې مې یو تر شهید شوی ده، یو مې خوري شهید شوی ده، یو مې بچای شهید شوی ده 14 کلن. ما زوی ده دا شهیدان لرو، نور د قوم ولا شهیدان دي، زخمیان ټول زخمیان دي، ټول فامیل زخمیان دي. په داسې حال کې چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو، د طالبانو سرچینو وویل پر افغانستان د پاکستان بریدونو لږ تر لږه 14 ملکي وګړي وژلي او له 160 ډېر نور یې ټپیان کړي دي. مړی به مې په وغورځاوو، بیا د کلي او منطقې خلک د مرستې او کومک لپاره، یعنی د زخمیانو د رایستلو او د شهیدانو د رایستلو لپاره د یاد اجي بسم الله کور ته ورغلل. د دوهم ځل لپاره بیا د یاد رژیم چورلکو په یاد کور باندې بیا دوهم ځل بمبار و. 12 بجې وې چې اول کڼ شو، بمبار وشو، دلته شروع وختم په د دیولنې موږ د پاس خطا کور ده چې بمبار وشو چې ورسېدو زخمیانو نیمه شروع وکړه چې کله مراقات کړل په داسې کې بل کڼ شو. زه خپل نن تعمیر کې وم، د بیرون خال چې راغله دلته خلک ټول شهیدان شول او پر وژلي په دغه نه وخته شو. اوس هم سر ګانګ د پیګنو چې زه څه پاکستان ادعا کوي چې د عملیات په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو په جواب کې پیل کړي وو او 29 جنگیالي یې وژلي دي. افغانستان په پکتیکا، پکتیا او کونړ ولایتونو کې دغه بریدونه ظالمانه عمل بللی دی. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ویلي افغانستان به په مناسب وخت کې پاکستان ته جواب ورکړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویل عمومي منشي انټونیو ګوتریش پر افغان خاوره پاکستان له شپنیو بریدونو وروسته چې ملکی مرګ ژوبله اړولې سملاسي د جګړې درولو او د ملکی وګړو د ساتنې غوښتنه کړې. دوجاریک ویل عمومي منشي یو ځل بیا له ښکېلو خواو غوښتي چې خپل اختلافات د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي. Secretary General is deeply concerned by the latest violence between Afghanistan and Pakistan, which resulted in civilian casualties. عمومي منشي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي له امله ژور اندېښنه لري چې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. هغه سملاسي د جګړو د پای ته رسېدو او د ملکي وګړو د ساتنې غوښتنه کړې ده. عمومي منشي یو ځل بیا له دواړو خواو غوښتي چې خپل اختلافات د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي. موږ له ټولو خواو غواړو چې د نړیوال بشري قانون له مخې خپل مسؤلیتونه پوره کړي او ټینګار کوو چې ملکي وګړي او ملکي بنسټونه باید هر وخت خوندي وساتل شي. Carried out by Pakistan in the provinces of Paktika and Kunar. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونامه تایید کړې چې پر پکتیکا، پکتیا او کونړ ولایتونو د پاکستاني پوځ بریدونو کې ګڼ شمېر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.